अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल की तاسو هر کله دی ما تاسو د پاره د محبت یو بل ډیر زبردست او بهترین تعویذ راوړلو دا تعویذ تاسو وکي او خپل فائدہ ته او چته کوي د دې تعویذ چال هم مقرر دی او ورځ دی چې کومه هغه هم مقرر ده نو د دې وجنه دا تعویذ چال نه بهر او د ورځې نه بهر اثر نه کوي اکثر خلک داسې وی چې هغه تا ورځ اویلیبل نه وي نو هغه دا په کوم ورځ هم کولای شي چې کوم ورځ هغه سره اویلیبل وي خو د ټیم چې کوم دی هغه یو غنټه دی نو په دې یو غنټو کې دوی دننه دا تعویذ کوي نو دا تاسو ته رزلټ درکوي د لپاره د زعفرانو ضرورت نشته دی د تاسو نورمال طور پین سره لیکل شي کله چې دا تعویذ تاسو لیکئ نو اول به صفا سوترا ولمبئ لباس په نو واچوي یعنی صفا لباس به واچوي ځان پورې به خوشبو ولګوي او یو د تنهایی ځای به منتخب کړئ چې هغه ته کې څوک زیرا زینا بیا چې کله دا تعویذ تاسو لیکئ نو اول به درې لکیري وای بیا به سیده لکیره وای خو هغه به سیده لکیره په داسې طریقې سره وای چې څنګه په تعویذ کې ویل شوی دا یعنی چې د کې ټولي 8 خاني جوړی شي او که تاسو خانه دا کرشه چې کومه د تاسو لنډه وایلا نو بیا به 8 خاني نه جوړیږي نو د روزینه ته څنګه د تعویذ دی همدغه شانته به لیکي بیا چې کله د تعویذ یک خاني نه تاسو شروع کړئ نو دویمه خاني ته بل شي داسې به درېمه خاني د نمبر ما تاسو ته غسنتا د پاره شولې دي چې د تعویذ چال دی بیا چې کله تاسو لاندې راشي نو دا لاندې لیکل شوی دی فلا بن یا بنت فلا دې ځکه به تاسو د خپل محبوب نوم واچوي که هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ نو بنت به کوي بیا به د احد نوم واچوي بیا چې کله تاسو اتمی خاني ته رانوځئ نو اغزي کې لیکل شوی دی اعلی خوب بیا لاندې لیکل شوی دی فلا بن فلا تاسو به خپل نوم واچوي که هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ نو بنت به کوي بیا به د خپل مور نوم واچوي کچېرې تاسو ته د محبوب د مور نوم نه درځي نو تاسو بیبي هوا هم استعمالولی شئ تعویذ کې خو بهتره ده چې تاسو ته د مور د نامې معلومات وي بیا به تاسو ته تعویذ رزلټ ډیر زر درکوي چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویذ شکل به ورته ورکوي او دا تعویذ چې تاسو کوئ نو کومې ورځې هم کولی شئ خو د ټیم چې کوم دی هغه 1 بجې نه ونیسه تر 2 بجو پورې چې د یوه غنټه تاسو نه وځي بیا به تاسو بله ورځې ته انتظار کوئ نو د دې وجې نه 1 بجې نه ونیسه تر 2 بجو پورې به تاسو دا تعویذ ولیکئ او ځان سره به یې کېږدئ بیا چې کوم بالغ باندې کمې تکیه باندې تاسو سملی نو دا به د هر ماښام مغه تکیه لاندې کېږدئ ستاسو سر ګرمایش چې کوم دی هغه سره به دا تعویذ ګرمیږي نو چې د تعویذ کې د چا هم نوم لیکل شوی وي هغه به تاسو پسې بېچینه بېسکونه شي او هغه ته به خوبونو کې ستاسو خیالونه ورځي او که چېرې هغه ویښ وي نو بیا به د هغه زړه تاسو سره میلاوېدو دپاره بېچینه وي نو دا تعویذ د طریقه هم تاسو واورېدله او د تعویذ استعمال هم تاسو واورېدو او د تعویذ ټیم چې کوم دی هغه هم تاسو خبر شئ اوس ماته د دې کې ډېر کمنټونه راځي چې ته د اردو والا یو چینل جوړ کړه چې په هغه باندې اردو باندې ویډیوګانې جوړوه چې مونږ هم په پوهېږو ډېرو تر فایده اوچته کړې ده او ماته د دې ته ډېر پنجابیان هم راغلي دي چې د هغو کار هم شوی دی نو هغو چې څومره د وسه کېدله ما سره یې امداد هم کړی دی ما دا چینل خپلو پښتنو وروڼو خویندو دپاره جوړ کړی دی چې هغه د نورو خلکو په لالچ کې را نشي یعنی خلک ورته لالچ ورکړي چې مونږ ته دومره شکرانه راکړه نو مونږ به تا ته تعویذ وکړو هغه به تاسو ته رزلټ درکړي بیا چې کله شکرانه هم واخلي بیا د هغو تعویذونه کار نه کوي نو دې د وجې نه ما دا چینل پښتو کې تاسو دپاره جوړ کړی دی ما څومره ویډیوګانو کې تاسو نه سپورټ وغوښتلو چې زما دا یوټیوب چینل والا چې کوم ټیم دی هغه په ختمېدو دی ما ته ډېرو سپورټ را هم کو او ډېرو خلکو راته سپورټ نه هم کو را دې کې زما نه اکثر ډېرو پوښتنه لرله چې ته خپل ایزي پیسه اکاونټ وښایه چې موږ تا سره امداد وکړو نو دا زما د ایزي پیسې اکاونټ نمبر هم دی او واتساپ هم په دې باندې جوړ دی او چې څوک ما سره امداد کول غواړي نو هغه ډیره زیاته شکریا ډیره زیاته مننه الله دې تاسو دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي بس تاسو صرف ماته څوک سره امداد کوي نو هغه کمنټ کې هم وایي او په واتساپ باندې هم میسج کولی شي دا زما د واتساپ نمبر هم دی او زما د ایزي پیسې اکاونټ نمبر هم دی چې زه کله بیا ویډیو جوړوم چې د هغو شکریا هم ورکړه ادا کوم او چې د هغو کوم مقصد دپاره تعویذ پکار وي یا کومې مسلې په باره کې معلومات کول غواړي نو چې بیا زه هغو دپاره سپیشل ویډیو جوړوم تاسو ویډیو پوره پوری ویډیو سکیپ کوئ ما تاسو به مکمل ډیټیل باندې پوهیږئ چې تعویذ په باره کې ما څه ویلي دي اکثر خلک ویډیو سکیپ کی بس تعویذ وی سکرین شاٹ سروالي او زر زر جوړ کی بس تعویذ او شول او د هغه چې کوم شرایط وي هغه اور نه پاتې شي نو بیا تعویذ اثر نه کوي بیا وایي چې مونږ دا تعویذ کړی دی خو اثر یې نه دی کړی پہلا خبر خدا شولا چې تعویذ چې کوم دی دا په 8 ورځو کې 21 ورځو کې او 41 ورځو کې تعویذ خپل اثر درکوي ما ته په ډېر واتساپ باندې میسیجونه راغلي دي چې موږ تعویذ وکړلو 15 ورځې مې په غاړه کړلو 3 ورځې مې په غاړه کړلو نو هغه تعویذ رزلټ نه کورا نو چې کوم یو تعویذ هم وي هغه تعویذ فوراً اثر نه کوي بس یو 100 ورځې ورکې لګي
او ډېر خوش قسمت خلک وي چې هغه ته ریزلټ چې کوم دی په 4-5 ورځو کې ملاو شي هغه الله چې کله دی هغه محبوب مزاج او د مزاج یو وي یعنی آتشي وي آتشي د لپاره چې آتشي تعویذو کې نو هغه تعویذ ډېر زر اثر کوي اوس د طرف ته آبی دا اور آتشی دا نو د دوه خپل کې یو بل خلاف دي چې دا تعویذ کا آتشی کوي کا آبی کوي نو د دوه له تعویذ لګیدنو کې په چند وخت لګي یعنی 100 ورځې به لګي چې هغه ته تاسو انتظار کوئ کا ها اته ورځې وي کا 21 ورځې وي اور کا 41 ورځې وي نو تاسو به انتظار کوئ زما یو ورور دی چې هغه وایي چې موږ ته د ګوتمې د مول وخایا یا په ګوتمې غمی باندې چې کومي د تعویذ لیکلو طریقه وخایا نو اوله خبره خدا دا چې تعویذ نورمال تاسو لیکلی شي نورمال تاسو ته اثرات درکوي نو ګوتمې باندې لیکلو ته هیڅ هم ضرورت نشته دی او بیا هم کده چې تاسو غواړئ چې موږ تعویذ دم کو نو هغه لپاره به تاسو نیکسټ ویډیو جوړوم بیا تاسو هغه وګورئ چې ګوتمې به څنګه دموي یا په ګوتمې باندې به تعویذ څنګه لیکي یا به په چاندي باندې تعویذ څنګه لیکي نو هغه لپاره به تاسو د نیکسټ ویډیو انتظار کوئ چې کله زه ویډیو جوړه کوم نو تاسو ته به اپلوډ کوم بیا تاسو وګورئ اوس به تاسو یې چې دا موږ نه امداد غواړي هیلپ رانه غواړي نو مجبوري ډیره زیاته بده براره او د دې کې زما کور هم د کرے دی اولی معنا کریانه هستله خو اوس چې کوم دی هغه د کور ولا کس چې کوم اعظم ملګری هم چې هغه وفات شول هغه سره کافي هیلپ کولو نو اوس د هغه بچی چې کوم دی هغه کریا منه غواړي او د دې کې زه د لکه نورو عالمانو په شان دی مال دولت نه لرم نه مو د بانک اکاونټ شته چې زه بانک مالدار وم یا په بانک کې زما لکونه روپۍ پرتی وي بس چې څوک تعویذ ته راشي خویندې وي وروڼه وي څوک هم وي نو 100 وي 50 وي 200 وي چې په هغه باندې زه د کور خرچه وچلوم نو د دې کې په ما باندې کاریان شول او بیلونه چې کوم دي هغه هم په ما شول نو ځکه مې تاسو نه هیلپ وغوښتلو که څوک د زړه لپاره ما سره هیلپ کول غواړئ نو د زما اکاونټ ته ایزي پیسې والا او په د زما واتس اپ هم دی اکثر خلک واتس اپ چې کوم دی په د باندې چاته جوابونه نه ورکوي په صرف یوټیوب چینل مخکې کېدنو لپاره نمبر استعمالوي دی واتس اپ والا نو ما هر چاته جواب ورکړی دی اوس هم چې څوک ماته میسیجونه وکړي او ما چې چاته جواب ورکړی وي هغه به دې خبرې نه خبردار وي چې ما ورته جواب لازمي ورکړی که هغه تعویذ غوښتی ده که کومې مسلې په باره کې پوښتنه لري دي نو ما ورته جواب لازمي ورکړی ده نو د دې کې ما تاسو نه هیلپ وغوښتلو اوس دا هر څه په تاسو باندې دي او امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي وي او که تاسو ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کوئ چې نور خلک هم ته فایده اوچته کړي او خپل ملګرو سره هم شیر کوئ نور خلک هم ته فایده اوچته کړي بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې نو په لوی الله سپارم الله حافظ